انسان ته د هدیرې خبرې. د ماښام لمونځ مې د هدیرې تر څنګ وکړ. تر لمانځه وروسته کرار تیاره او هوا سړه کېده. ما چې کله شاوخوا په هدیرې نظر تیر کړ نو سوچ ورته ویوړم. دلته علما، پوهان، قومندانان، د جګړې د ډګر اتلان، قومي مشران، ځوانان او سپین ږیري، ښځې او ماشومان ټول ښخ وو. چوپتیا وه. چا سره د شپې د ښه خوراک څښاک، پوښاک او ګرمې بسترې غم نه و. څوک د اولاد په غم کې نه و. څوک د مور او پلار په غم کې نه و. څوک د امنیت په تلاش کې نه و. زه د هدیرې د چپې خولې واسطه غوږ وم. هدیرې راته د حال په ژبه ویل. یوه شپه به داسې هم راځي چې ته به هم زموږ میلمه شې او ستا شپه به د دوی د شپې په څیر وي. ای د ځمکو اسمانونو، د دنیا او آخرت، د جنت او جهنم او د دې ټولو کائناتو مالکه، موږ ته د آخرت سخت سفر اسانه کړه. موږ ډېر ګناهګار یو. موږ خپل ځان سره ډېر ظلم کړی دی. ته زموږ پر خپل حال رحم وکړه. ته مو یوازې مه پرېږده. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.